دا په لمانځه کې فرض چاته کېږي او سنت چاته کېږي. فرض چاته کې او سنت چاته کې. سنت د چا دپاره نازل شوي او فرض د چا دی؟ سنت ځان دپاره، فرض د پلار. دغسې دي. زه پوهېږم سره دی. څو کلمې دي؟ دا کلمه څه ته یایې؟ دا فرض ده، واجب ده، مستحب ده، فرایض دي. دې کلمې زوره غږېږه دي. زه څه پوهېږم څنګه دی. نه پوهېږې؟ ته مسلمان نه یې؟ مسلمان خو دومره موږ څه زده کړی چې دومره مې چېرته زده کړی چې د آسماني کتابونه څو دي؟ مذهبونه څو دي؟ غلي مه غږېږئ. مذهبونه څو دي؟ مذهب یو مذهب دی. څو مذهب؟ کتابونه څو دي؟ کتابونه خو دومره ډمباري دي. زما څه شمېر څو کتابونه دي. کلمه شهادت ووایه. شهادت سره ها؟ سره شهادت. کلمه طیبه ووایه. سره ټول وکړه طیبه وراکړه. څه ووایه سره؟ کې بیا څنګه بناوي دي؟ بنا یې ما څه ووایه چې نه دي مې زده کړو. زده مې نه دي. دا اودس چې کوې په څه رقم یې کوې؟ اودس کې فرض کوم دي، سنت کوم دي؟ نه، فرض کې کوم دي، سنت کې کوم دي چې اودس کوې؟ یا لوی اودس یا وړوکی اودس. لوی اودس معنا دې معنا چې غسل در نیاوک دی، یعنې شیطان غلط کړی. ته په څه رقم لوی اودس کوې؟ لوی اودس دا چې اشهد لا اله الا الله اشهد لا اله الا دا په سر باندې و دا خیمټ باندې لول کوتوي په سر باندې بیا په دغه باندې اوله به په خیمټ توی کې بیا په سر توی کې بیا په چپ مټ توی کې تک کوو. بس کله چې وچ الومین ووایه. الومین او سینا نور دي. ها؟ نور نه دي. نور نه ده. ښه، تاسې اوس ځانو ته مسلمانان وایي یا؟ مسلمان ولې نه مسلمان؟ نه، آدم کوچین ځان ته مسلمان وایي. همدغه رقم مسلمانان ورسره دي لکه ته چې نورو خلکو ته اسلام خپروي یا نورو خلکو ته اسلام ورښیي یا چې تا خپله کلمه نه ده زده، ته څنګه بیا نورو مسلمانانو ته اسلام خپروې؟ نه نه نه. سنت سنت څه وایه؟ څه سنت وایي؟ چا سنت ما سنت څه خیر. بلې خبرې ته راځو. چې شي تا نوم چی ده؟ ما نوم نور خان. چې د کوم کلي؟ کوم کلي؟ ته پورې په نظر کلا. بل نوم دې چی ده؟ بل نوم نرای. بل نوم دې نرای ده. د چا زوی؟ ګلداد. کام څوک یې؟ دروازه. دروازه دروازه کې څوک یې؟ دروازه کې سلطان خیل. سلطان خیل. دا کلمې دې ولې نه دي زده؟ نو ته څنګه مسلمان یې وروره؟ کلمې خو کوچیان خلک نو موږ ولې کوچیان مسلمان نه دي؟ ډېر دا نورو نه پوښتنه وکړم خو لا کته زموږ لمونځ هم زده کړو. نو ولې ته مسلمان نه یې چې زده کړې؟ موږ یې باید زده کړو. څڼې خو نه دي، بلد څه خو نه دي چې پرېږدي. بچې خو په 2 کالو کې دا بلد سره اوږدې شوي دروي کې، که په کال کې تا یو هغه زده وي، 2 زده وي، که په میاشت کې یو زده وي، یو کال 12 میاشته 12 حدیثه به دې زده کړي وي. اولین ایمان تا په چی راوړی؟ په چا د ایمان راوړی؟ ایمان خدای راوړی، په څنګه راوړی؟ آفرین. د چا په مذهب یې؟ مذهب؟ هو. ځان سره د چا په امت یې؟ امتیان د خدای شای. آفرین آفرین. امت رسول الله. ګوره ټولو مسلمانانو ته د ما دا خطاب ده، ټولو کوچانو، ټولو طالبانو، ټولو مجاهدینو ته دا د ما خطاب ده چې نور خلک مه غولوئ، خپله په کلمه نه پوهېږئ، مګر نور خلک د کافر په نوم باندې تاسې شهیدان کوئ، وزن یې د خپلو ګټو دپاره پنجابی خوشحاله کوئ. نور هم دومره د بس ته چې د تا کلمه هم نه ده زده. دا اوس د تا مرګ روایت لري
چې ته د خدای په احکامو تر اوسه نه پیژنې، ته خپل پیغمبر نه پیژنې، ته خپل مذهب نه پیژنې، ته خپل امام نه پیژنې، ته خپل کتاب نه پیژنې. د تا مرګ موږ ته روایت لري که نه؟ که د خان ولی مرګ روایت لري چې هغه 14-15 کاله جهاد کړی و او د اسلام په ټولو احکامو بلدیت لري، هغه د آدم کوچي د ایتا پر رقم یو ځناور و، هغه شهید که او هغه ځناور خپله نه پیدا لکه ایتا غوندې ځناور و. په کلمه نه یې خبر. خالق دې هدایت درته وکړي. ورته امین.